د 150 کلونو دښمنۍ څخه وروسته یو بل ته د بښنې ورورولۍ غېږ ورکوي. د خوست ولایت سپیره ولسوالۍ کې له څو لسیزو دښمنۍ څخه وروسته د دوه کورنیو ترمنځ چې د یوې حقوقي موضوع په سر رامنځته شوې وه، د سپیرې ولسوالۍ د مسؤلینو، علمای کرامو او د قومي مشرانو په همکارۍ حل شوه. دغه موضوع تقریبا د سل نه فرته کلونه کېږي او دا یوه موضوع چې جنایي حقوقي موضوع په جنایي بدله شوې وه، نو دا خلک تقریبا 100 کلونه پخوا د وطنه تللي وو، جلا وطنه و ډېر وخت. الحمدلله د مشرانو په هله ظلم باندې او د مې خپله د ولسوالۍ په رهبرۍ کې ډېر ښه کردار ادا کړو چې حتی د دې په دوړه په جوړښت باندې د موضوع پای ته ورسېده. او دې سره په څنګ کې دا موضوع تقریبا 150 کاله کم زیات وخت کې پیوتلی ده. ډېره اوږده موضوع وه، د کورنۍ ورسره غټې سوې وې. حال داسې دغه ځینې داسې خلک داسې د علاقې نه تللي دي، خپل کور، کلی، قوم، وطن ورته معلومیږي. دا بدي دومره اوږده وه، خو نن الحمدلله دواړه جانبه په ښه خوښه رضایت سره یو بل ته عفوه ورسره وکړله. هغه کومه دښمني سوه په دوستۍ بدله شوله. بلخوا روغه کوونکي خوښ دي چې له نیکونو څخه ورپاتې بدۍ یې په دوستي بدله شوه. دوی زیاتوي چې خپلمنځي دښمنۍ بدبختي ده د ټولې کورنۍ ژوند نیمګړی کوي، له تعلیم، تجارت او پرمختګ څخه وروسته پاتې کیږي. ډېر خوشحاله یم، خاص کر کې د امارت ولسوال صاحب نه، قماندان صاحب نه او د ټولو مسؤلینو نه، ټولو کارمندانو نه چې په دې 150 کاله مسله کې مشکل چې مونږ لرل، په دې کې ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړلې. نو نوره قومونه چې څومره په دې کې مونږ سره کومک وکړو، څومره کوښښونه یې وکړل، د ټولو نه زه یو جهان مننه کوم او د ټولو خلکو نه چې دلته یې کوښښونه وکړل، شپې ورځې یې سبا کړې په دې مسله کې او ټول کوښښونه یې وکړل. هغه نن هغې نتیجې ته مونږ ورسېدلو چې نن الله پاک د شریعت په دایره کې دغه مشکل حل شولی. مونږ په کور کې داسې مسالې دي چې هغه د شریعت د انسانیت د اصولو مخالف دي. نرمي دا غوښتنه ده چې د شریعت په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې قدمي ملا چال شوه، دغه به ډېره ښه خبره وي. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم د خوست ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د مسؤلینو په هڅو د لسیزې وړاندې دښمنۍ چې ځاني او مالي تلفات یې درلودل هوارې شوي او په دوستۍ پای ته رسېدلي دي.